والصلاة والسلام على رسوله محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. د ټولو مشایخ کرامو، سپینګیرو او ځوانانو، دلته الحمدلله ډیر لوی لوی بزرگان، علما، خلیفه صاحبان مبارکین، شیوخ کرام، مجاهدین کرام، ډیر لوی خلق راغلي دي. دا موږ د خپلې نیکبختي یوه نښه ګڼو چې داسې خلک موږ ته راځي. زه کله کله قصدن دې ځای ته سوچ کوئ ورونو، زه کله بعضې بزرګانو ته، نیکو علماو ته، مشایخو ته پټه کې دا وایم چې رښتیا راته ووایه چې زه په تا باندې په زړه کې څنګه یم، در باندې ګران یم که نه، هغه حق خبره راته وکړه. دې نه زه دا معلوموم که چېرته د الله په یو دوست زه ګران سم، زه به نیکبخته یم، او که الله دې نه کوي که د الله په دوست باندې زه ګران نسم، دا به د موږ د بدبختي علامه وي. ولې مجموعة رسائل د ابن عابدین شامی د رد محتار د مناسب تصنیف ته ډېر معتبر کتاب ده، ټول علما پې پوهېږي. وایي د انسان د نیکبختي علامه دا ده چې یو قلب له قلوبو د شیوخو نه ګران کي، چې په یو ولی الله باندې ګران سوی، تر رسول الله مبارک پورې ګران سوی صلی الله علیه وسلم، الله ته محبوب سوی، د الله محبوب یې بیا په ولي باندې ته ګرانېږي. که الله ته ګران نه یې، د الله په ولي نسي ګرانېدلی. د بدبختي علامه یې وایي دا ده، ډېره خطرناکه خبره دا ده چې هر څوک یو ولي د اولیاو نه رد کړي، بد یې ویسئ، دا د بدبختي علامه ده د انسان. بیا یې لیکلي دي، وایي قدیما و حدیثا موږ ته ثابته ده، مخکې وروسته، چې چا د اولیاء الله سره بېادبي کړې ده، اخره خاتمه یې په کفر باندې سوې ده. 316 صفحه کې مجموعة رسائل د ابن عابدین سره بیان کوي. او دلیل یې روایت بخاري شریف ده، څوک چې الله ته محبوب سي، په اسمانو کې جبرائیل علیه السلام را وغواړي د پلاني بنده سره د ما محبت ته محبت ورسره وکړه، جبرائیل علیه السلام محبت ورسره وکړي، په ملایکو کې غږ وکړي، ملایکو باندې دغه شخص ګران سي، بیا په مځکه کې الله د نیکو خلقو د اولیاو په زړه کې ګران کړي. کوشش کوئ د الله د اولیاو په زړه کې ځانونه ګران کړئ، دا به د تاسې د نیکبختي علامه وي. دا ګرانښت په زور و په زارۍ نه ده، دا د انسان یو خپله نیکبختي ده چې زړه یې د الله سره وتړل سي، الله تعالی به د الله په نیکو اولیاو باندې ګرانوي. نو الحمدلله دلته ډېر غټ بزرګان راغلي دي، الله تعالی د ټولو ته فیضات و برکات حاصل وګرځوي. ورونو، نننی مجلس دا د رسول علیه الصلاة والسلام په نسبت باندې جوړ سوی ده. موږ تاسې نن ورځ کې څه بیانوو؟ د رسول علیه الصلاة والسلام دنیا ته راتګ، د رسول علیه الصلاة والسلام تعظیم و احترام، د رسول علیه الصلاة والسلام سره محبت، د رسول علیه الصلاة والسلام اتباع، چې د ده په ټولو طریقو به عمل کوو. دا هدف د ننني مجلس دی. رسول علیه الصلاة والسلام دنیا ته راتګ هغه نعمت ته چې رسول علیه الصلاة والسلام به هره دوشنبه د خپل ولادت مبارکه ورځ مانځله،
هر دوشنبه د مسلم حدیث ده. مسلم شریف د بخاری شریف نه وروسته بهترین کتاب مسلم ده. رسول علیه صلات وسلام نه چا پوښتنه وکړه وایي د دوشنبې په ورځ باندې ته روزه نیسې دا ولې؟ وایي فیه ولدت و فیه انزل علیه، په دغه ورځ کې زه پیدا سوی یم او په دغه ورځ کې په ما باندې قرآن نازل سوی ده. د رسول علیه صلات وسلام پیدایښت دا عظیم نعمت ده. که رسول علیه صلات وسلام دنیا ته نه وی راغلی د موږ تاسې دا مجلس به نه ورونو شکرانه ادا کوي. رسول الله مبارک خپله شکرانه ادا کوي، ولې د ده په واسطه باندې الله تعالی لوی نعمتونه ښکاره کړي دي. اولیاء او انبیاء دنیا ته راوستلي دي، جنت او دوزخ پیدا کړي دي، مځکه او اسمان پیدا کړي دي، عرش او کرسی پیدا کړي دي. که دی نه وی موږ تاسې به نه وو، که دی نه وی آدم علیه السلام به نه وو. آدم علیه السلام مبارک الله ته ورته ویلي ګورې دا ثابت احادیث دي، د هغو احادیثو مضمون درته بیانوم چې سراج الاحناف لوی محدث او لوی فقیه ملا علی قاری رحمه الله هغه ثابت کړي دي. ما سره په حواله ټول موجود دي الحمدلله. د آدم علیه السلام پیدایښت دا د رسول علیه صلات وسلام په واسطه باندې سوی ده. کله چې آدم علیه السلام مبارک د جنت نه راکوز کړی سو ګناه یې نه ده کړې. علما پې پوهېږي دې ته اجتهادي خطا وایي. الله تعالی ورته ویل چې د دغې ونې نه به خوراک نه کوې، د هغې نه یې خوراک نه ده کړی، د جنس نه یې خوراک کړی ده. دې ته اجتهادي خطا وایي، په دې الله تعالی نه نیسي. خو حسنات الابرار سیئات المقربین د انبیاء علیهم السلام ډېر لوی مقام ده. الله ته ډېر محبوب دي، الله ته ډېر ګران دي. یو مرید چې په شیخ باندې ګران وي، یو شاګرد چې په استاز باندې ګران وي، یو زوی چې په پلار باندې ګران وي، دا د کوټې نه چې بې اجازې اوځي دی خفه کېږي چې ولې بې اجازې ووتلې. هلته دته محبوبیت زیات لري. الله ته ډېر محبوب دي. ما زه خبرم الله ته ډېره درانه تمامېږي. 200 کاله الله ته وزړل. بالآخره الله تعالی جل جلاله ته عرض کوي ویا الله نور مې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې باندې وبخه، درته شفیع کومه. الله تعالی ورته وایي ته څه پوه سوې چې ما دته دومره غټ مقام ورکړی ده چې ته په ټول مخلوق کې دی راته شفیع کوې. حضرت آدم علیه السلام ورته وایي یا الله کله دې چې ما کې روح پوکړه د ما اول نظر په عرش عظیم باندې ولګېده. هلته تا د خپل نوم په څنګ کې د محمد نوم لیکلی و صلی الله علیه وسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هلته زه پوه شوم چې الله ته په ټول مخلوق کې محبوب کس دغه ده، که د ده نه بل ګران څوک وایي د هغه نوم به یې هلته لیکلی و. الله څه ورته وایي چې و همداسې ده، همداسې ده. که دی ما نه وی پیدا کړی لما خلقتو، که ما به ته نه وی پیدا کړی. قاضي عیاض مبارک لیکلی دي امام مالک رحمه الله چې وروسته که وخت و انشاءالله څه حالات به ذکر کو. دا مبارک په مدینه منوره کې ناسته د وخت امیر المؤمنین ورسره ده. هغه امیر المؤمنین لږ په زوره باندې وغږېده. حضرت امام مالک صاحب ورته وایي په زوره مه غږېږه، الله تعالی منع کړي چې د رسول علیه صلات وسلام په حضور کې څوک په زوره غږېږي. اوس هم هغه آیات مبارک روضه مطهره کې چې چیرته رسول علیه صلات وسلام ته سلام اچول کېږي دا آیات اوس هم لیکلی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. د رسول علیه السلام په حضور کې به په زوره نه غږېږئ. څوک چې په زوره وغږېږي ده به ټول اعمال ضایع سي، په ځان به نه خبر. اوس هم دغه حکم ده. وایي که راسه په زوره مه غږېږه. امیر المؤمنین غلی سو. بیا څه ورته وایي ای امام مالک صاحب زه چې کله د رسول الله مبارک روضې مبارکې ته درېږم مخ ده ته کوم شا قبلې ته کوم که شا ده ته کوم مخ قبلې ته کوم.
دی څه ورته وایي د ده نه ته څنګه مخ اړی دا د تا وسیله د تا د پلار آدم علیه السلام وسیله ده د آدم علیه السلام خلقت دا د رسول علیه صلات وسلام په واسطه باندې سوی او رسول الله مبارک الله ته وسیله کول دا خو څه کوي چې د آدم علیه السلام هر څه ورته بخلي دي ترمذي کې حدیث راځي ابن ماجه کې حدیث راځي ړوند صحابي راغی رسول علیه صلات وسلام ته عثمان بن حنیف صاحب وایي په سترګو باندې ړوند ده و یا رسول الله سترګې مې ړندې دي که دعا راته وکړي چې خدای پاک مې سترګې راته جوړې کړي وایي خوښه دی که صبر وکړي دا درته ښه ده او که وایي دعا به درته وکړم وایي یا رسول الله دعا راته وکړه صبر نسم کولی وایي ښه ولاړ شه اودس وکړه د اوداسه نه وروسته یو دعا ورته وښودله په دې دعا کې څه وایي چې ای خدای پاکه زه تا ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسیله ګرځوم د ما سترګې راته جوړې که څه وایي انا نتوسل بک یا محمدو زه په تا باندې وسیله کوم الله ته ای محمد علیه السلامه ای خدایه د سفارش راته قبول که دی درته واسطه کوم سترګې مې جوړې که عثمان بن حنیف صاحب وایي موږ په مجلس کې ناست وو چې صحابي راغی سترګې جوړې روغې سوي وي دا ترمذي ابن ماجه نقل کړی دي بیا په دور خلافت حضرت عثمان صاحب کې بیا داسې قصه پیښه شوه دغه عثمان بن حنیف صاحب وایي یو نفر د حضرت عثمان صاحب په دروازه کې کته پورته کیږي وایي ما پوښتنه وکړه چې څه حاجت دی څه ضرورت دی وایي سترګې مې ړندې دي عثمان صاحب ته راغلم چې څه دعا او څه طریقه راته وښیي دا ابن ماجه نقل کړی دی دا طریقه خو حضرت عثمان بن حنیف صاحب ته معلومه وه ده ته هم دغه طریقه وښودله چې ولاړ شه اودس وکړه دغه دعا وکړه رسول الله مبارک الله ته وسیله که چې خدای د رسول علیه السلام په وسیله باندې ما سترګې راته جوړې که بیا دی مبارک قصه کوي وایي موږ په دغه مجلس کې ناست وو چې دی لاړه او بېرته راغی سترګې جوړې روغې سوي وي رسول علیه صلات وسلام ته الله تعالی داسې شان ورکړی ده د پیغمبر علیه صلات وسلام شان خو موږ نسو بیانولی که ټول دریابونه سیاهي سي رنګ سي ټول ونو خاخونه دا قلمونه سي د رسول علیه صلات وسلام صفت څوک نسي بیانولی رسول علیه السلام مبارک وایي د ما په شان کې داسې افراط و زیاتی مه کوئ لکه نصارا و چې د عیسی علیه السلام په شان کې وکړه رحمان بابا صاحب څه وایي دغه حدیث مصداق راته وایي خدای مبوله بېشکه چې بنده دی خدای مبوله بېشکه چې بنده دی نورې ټول واړه صفات دې په رښتیا د خدای مقام ته مرسوه نور سالکانو بزرګانو چې څومره د رسول علیه صلات وسلام صفات کړي دي څومره بیانات کوي صحابه کرام چې په هغه زمانه کې موجود خلق وو چې د رسول علیه صلات وسلام څومره صفت کوي د وجود مبارک صفت کوي د اخلاق صفت کوي د شجاعت صفت کوي د شفقت صفت کوي د سخاوت صفت کوي آخري خبره بدا کوي لم ارى قبله مثله ولا بعده صلی الله علیه وسلم نمی دیدنه مخکې بل داسې څوک لیدلی او نمی وروسته لیدلی ده هغه د دې نه عاجز دي مشرانو صحابه کرامو د رسول علیه صلات وسلام د شکر مبارک بیان نه ده کړی هغه د رسول علیه صلات وسلام شکل مبارک دوی صحیح کوی نه سوی په ډکو سترګو ورته کتی نه سوی چا یې چې بیان کړی دم هغو خلکو صحابه کرام بیان کړی چې د وړکینې نه یې د سره ژوند کړی ده هغو د رسول علیه صلات وسلام مبارک سترګې مبارکې معلومې کړي دي مخ مبارکې معلوم کړی ده سونډې مبارکې معلومې کړي دي رنګ مبارکې معلوم کړی ده لاسونه مبارکې معلوم کړي دي پښې مبارکې معلومې کړي دي هغه صفات موږ ته بیان شوي دي خو مشرانو صحابه کرامو د رسول علیه صلات وسلام شکل مبارکه نه سوی صحیح کولی په ډکو سترګو یې نه سوی ورته کتلی او هغو چې بیان یې کړی ده وایي مخکې د ده نه او نور وروسته د ده نه داسې څوک موږ نه ده لیدلی سالک وایي بعد از خدا بزرگ تی این قصه مختصر پس د الله تعالی نه لوی شخصیت تی دا قصه لنډه ده نو د رسول علیه صلات وسلام دنیا ته راتګ
دنیا او د آخرت د پیدایښت سبب سوی ده. بل روایت کې مولا علی قاري صاحب ثابت کړي دي لما خلقت الدنیا. بل روایت کې ثابت کړي دي لما خلقت الجنة والنار. دنیا به مې نه و پیدا کړې، جنت او دوزخ به مې نه و پیدا کړی. دا ټول د چا په برکت باندې؟ د رسول علیه صلات وسلام په برکت باندې. دغه شخص په تعظیم باندې موږ تاسې راجمع سوي یو. او الله وایي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. څوک چې د الله د دین تعظیم وکړي، د الله د دین د نښو تعظیم وکړي، دا د تقوا د قلوبو نه ده. په زړه کې د خدای نه ویره موجوده ده، په زړه کې د الله نه ویرېږي چې د الله د دین د نښو تعظیم کوي. د پیغمبر علیه السلام نه لوی د دین نښه به څوک وي؟ دا دین په چا باندې موږ تاسې پیژنو؟ دا په رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژنو. جماعت د الله د دین نښه ده، شهیدان د الله د دین نښه دي، اولیاء الله د الله د دین نښې دي. هغه اوښه د صالح علیه السلام چې لویه معجزه ولیده، هغه د الله د دین نښه ده. دې کې تعظیم د رسول علیه صلات وسلام ده. دا د تاسې د زړونو د تقوا نښه الله راته بیان کوي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نور رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته څه راښودلي دي او موږ باید څه وکړو؟ رسول علیه صلات وسلام موږ تاسې د کوم حالت نه کوم حالت ته راویستلي یو؟ موږ دپاره څه کول پکار دي؟ دغه کې دوه خبرې کوم انشاءالله. موږ تاسو ته د توحید چا راښودلی ده؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. مخکې د رسول علیه صلات وسلام نه د فترت زمانه وه، وحی قطع وه، داسې جهالت په خلقو کې رسول الله مبارک ته خپله باید صحابه کرام قصې کوي. دی مبارک به ناست و، دوی به بیان ورته کو، دی به مسکی مسکی کېده ورته و یا رسول الله. صحابي مبارک ورته بیان کوي چې زه څنګه مسلمان سوم. زه تللی وم په سفر باندې چېرته، د ما سره یو بت و، دغه ته به مې عبادت کوو. و یو وخت کې زه داسې ګوښه ځای ته ولاړم چې بېرته راغلم، دغه بت لوند سوی ده. حیران پاتې سوم چې دا اوس زړلی دي که څه قصه ده په دې باندې چې ګوره مشغال ټوپ واچاوه، هغه مخه یې بولې متیازې ورباندې کړې وي. دا بت مې راواخیسته، پورته مې که په مځکه باندې مې وویسته چې ته د ځان نه د شغال متیازې نسې منې کولی، زه تا ته سجده وکړم. هغو خلکو هم ځان ته عقلا ویلې. ګورئ ما ورته په خپل عقل باندې دې ځای ته نه یو رسېدلي. دا د رسول علیه صلات وسلام هدایات دي. الله ورته قسم خوري وانک لتهدی الی صراط مستقیم. لا موتیا لپاره قسم ده، قسم ده ته هدایت کوي، ته ښوونه کوي هغه صراط مستقیم ته، سمې لارې ته، هغه برابره لار چې الله ته رسېدونکې ده، جنت ته رسېدونکې ده. دا لار چا راته ښودلې ده؟ هغه فصحاو ابلغاو، هغه عربو کې ډېر زیات داسې فصاحت پکې و چې بیت الله شریفه باندې به یو نفر راغی، یو شعر به یې ولیکه. دا به چې ولیکه، بل نفر به راغی، په دې شعر کې به اعتراضات پیدا کول، سوالونه نیوکې به یې کولې. بل به راغی، بل به یې په مقابل کې ولیکه، بل به راغی، بل به یې په مقابل کې ولیکه. کله چې دغه آیتونه نازل سو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دا یو صحابي مبارک راغی، په دیوال د بیت الله شریف ولیک چې ویلیکه شاعران راغلو، فصحا او بلغا راغله چې اوس په دې کې مونږ کوم اعتراض پیدا کړو چې کوم په دې کې نقصان ده. کته سي او پورته سي، کته سي او پورته سي، اخر کې لاندې دا پسې ولیکل ما هذا قول البشر. دا قول د انسان نه ده. که قول د انسان وای نو موږ په نورو انسانانو باندې اعتراضات کړي دي، په دې به مونږ کړي وو. داسې پوهان خلک وو. خو بل طرف ته داسې جهالت ورسره و چې د وچو تیږو عبادت به یې کاوه. بل صحابي مبارک رسول الله مبارک ته قصه کوي، څومره احسانات په موږ تاسو ته متوجه سي ورته ورونو. بل صحابي قصه کوي و یا رسول الله موږ به چې کله په سفر باندې لاړو، د موږ سره به خورماوې وي. کله به چې د موږ سره بوت نه و، بیا به هم د دغو خورماوو نه خدای جوړ کړ، یو بت به هم جوړ کړ، دې ته به هم سجده لګوله. بیا به چې کله وږي سو، دا خپل خدای به هم بېرته پسې خوړه. دا رسول الله مبارک ته خپله قصه کوي. موږ کې داسې جهالت و، داسې ناپوهي وه. دغه اسلام ده چې موږ یو توحید ته را جلب کړو، یو خدای ته را دعوت راته راکړه چې بې د الله نه د هېچ عبادت به څوک نه کوي، بې د الله نه هېڅ خدای د چا دپاره نسته، نه لمر سته نه سپوږمۍ سته،
نه اور سته نه انسان سته نه مځکه سته نه اسمان سته، ټول د الله تعالی جل توحید او د الله عبادت به کوي. دا چاره وښوده دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. موږ تاسې ته اخلاق چاره وښودل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. څه قسم اخلاق د رسول علیه صلات وسلام الله یې راته بیان کوي. وانک لعلی خلق عظیم، ته په لویو اخلاقو یې. علما لیکي لعلی خلق عظیم، دا معنا چې د هغه اخلاق د تا طبعي ګرځېدلي وو. حضرت انس مبارک 10 کاله خدمت د رسول الله صلی الله مبارک کړی ده. وایي په 10 کاله کې ما ته اف کلمه هم نه ده ویلې. په 10 کاله خدمت کې ما ته د اف کلمه هم نه ده ویلې. یو وخت کې وایي دی مبارک خپله قصه کې انس صاحب وایي زه رسول علیه صلات وسلام ته راغلم. رسول علیه السلام مبارک راته څه ورسه یو شی راته وښوده چې کار وکړه. نو ده په 10 کلنۍ کې د رسولان برک خدمت شروع کړی ده. 10 کاله خدمت ورسره کړی ده، بیا مبارک ترې وفات شوی ده. وایي راته ویل چې ورسه هغه کار وکړه. نو دی خو د عمر نه کثیر ده، په رسول الله مبارک باندې خپل ناس چلوي. وایي ما ورته زه خو دا کار نه کوم، انکار نه کوم، زړه کې مې اوسې کوم یې، په خپل ناز یو څوک په چا باندې چلوي. خو رسول الله اسلام مبارک خوشکه راته ونه کړه، غوسه یې راته ونه کړه. وایي زه لاړم هلته د هلکانو سره مستي کوم، د هغو سره ودرېدم، له شا چې ګورم رسول الله مبارک راپسې راغلی ده، شاته مې ولاړ ده چې ورته ومې کتل ما ته مسکی سره راته ویې داسې اخلاق د رسول الله مبارک په چا باندې د مبارک خوشکه نه کوله، غوسه یې نه کوله، خو داسې اخلاقي و، داسې ناسته یې وه، داسې ولاړه یې وه چې یو وارې به څوک د ده په مجلس کې کېناسته، هغه نه به داسې صحابي جوړېده چې پاس له دوی نه چې څومره لوی ولي الله ده د ادنا صحابي مرتبې ته نشي رسېدی. واقعه کې راځي ابو محذوره علما پې پوهېږي دا ترجیع په اذان کې شته که نشته، دا د ابو محذوره صاحب خصوصیت و. اخلاق پیغمبري وګورئ دا کس کوم ځای ته رسوي. افسوس اول د موږ سره علم نشته، اخلاق پیغمبري نه دی راته معلوم، که راسره وي عمل نشته راسره. کوم کار چې په نیکو اخلاقو باندې کي په بدو اخلاقو باندې نه کیږي. ابو محذوره صاحب مبارک یو چیرته اذان اوس، ده د اذان پیښې کولې، لکه څوک چې یو څوک یو شي وایي بل څوک یې رشخند پې وکړي پیښې یې کوي، په اسلام نه ده مشرف، خو ډېر خوش اوازه و. رسول الله مبارک راوغوښته وایي ته راسه، خوشکې نه ورته کوي، غوسه نه ورته کوي، بد ورد نه ورته وایي چې څه کوي ته د اذان پیښې دې وکړې. راویې غوښته په سر باندې لاس ورته ورتېر که بچو ته ووایه څنګه دې ویلې ته بیا ووایه. دلته رسول الله مبارک ورته متوجه سو. توجه د مشایخ کرامو چې د انسان سینه کې الله تعالی کوم کیفیت پیدا کوي، کوم تقدیر الله تعالی د دې په واسطه باندې بدلوي، دا معلق تقدیر بدلیږي. دا خو کتابونه په دې باندې ډک دي. یمحو الله ما یشاء ویثبت، قرآن پې ثابت ده. کله چې دلته دی مبارک متوجه سه، ده د اذان کاوه اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، دی چې ویلې بیا ورته وایي رسول الله تیارې بیا ووایه. بیا یې چې بیا شروع که ابو محذوره صاحب تقدیر الله بدل که، راغی مسلمان سو، وایي زه خو مسلمان سو. اخلاقی پیغمبري وګورئ صلی الله علیه وسلم. په داسې اخلاقو به خلک مسلمانول. اخلاق زده کوي ورونو، د رسول الله طریقه ده صلی الله علیه وسلم. حضرت شاه نقشبند رحمه الله لوی ولی الله د زمانې تیر شوی ده، طریقې نقشبندیه ورته منصوبه ده. دی مبارک سالک ته وصیت کوي، سالکینو زده کوي. سالک څوک چاته ویل کوي؟ الله تتلون کوي. موږ تاسې الله تتلون کیو که نه الله غواړو که نه غواړو؟ جواب راکوئ. سالک دپاره شاه نقشبند صاحب دا وصیت کوي ورونو، وایي د سالک دپاره دا ضرور ده چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورد و وظیفه وګرځوي. لکه روزمره چې مشایخ کرام کوم وظیفې کوي، د رسول الله مبارک احادیث باید خپل وظیفه وګرځوي، ځکه چې د ده سیرت و طریقه د رسول الله مبارک په طریقو برابره سي. اسماعیل بن ابراهیم وایي لوی راوي تیر شوی ده، وایي موږ سره په حفظ د حدیثو کې عمل په حدیثو کومک کاوه، په حفظ د حدیثو کې، په یادولو د حدیثو کې عمل په حدیثو کومک کاوه، چې کوم حدیث به راته راغی دستي به م عمل پې وکړو، بس هغه به د موږ یاد سو، بیا به م نه یېرېده.
یو وخت کې یهودي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې قرض ده، دروازه کې ناسته. رسول علیه صلات وسلام ته زر کو د ما قرض راکا. رسول الله مبارک سره څه نسته، خو دا د ده خپله اختیاري خبره وه. دی مبارک وایي چې ما ته الله تعالی خوړ د مکې مکرمې عرض کړه چې راته سره زر کړي، خو ما ویل چې نه یا رب، زه په دې خوشحاله یم چې یوه ورځ دې وږی یم یوه ورځ دې موړ یم. که وږی سوم تا ته به زارۍ کوم، که موړ سوم د تا شکر به ادا کوم. حضرت رسول علیه صلات وسلام مبارک ته دا یهودي ډېر بد و رد وایي. قرض ادا کوی نسي، قرضونه دي، دی مبارک غږ هم نه کوي. صحابه کرام څه په قار باندې دي، څه په جوش باندې دي، ځکه صحابه کرامو خو په رسول علیه صلات وسلام باندې زړونه پرې کول. دا څه بیا به انسان د رسول الله مبارک ته داسې خبرې کوي. خو رسول الله مبارک مه کوئ، صاحب د حق لره مقال سته، د حق ته راباندې ودې وایي. بالاخره اشدهم فی امر الله عمر صاحب طاقت ونس، ورته په قار څه دي یهودي ته څه کوي، بیا د خدای پیغمبر ته داسې خبرې کوي. رسول علیه صلات وسلام د عمر نه خفه سو، و ای عمره تا ته دا مناسب نه ده، تا باید ما ته نصیحت کړی وای، ده ته دې نصیحت کړی وای، د حق ته راباندې ودې وایي څه خبره ده. اخلاقي پیغمبري دې ګوري صلی الله علیه وسلم. 4-5 منځونه 6 منځونه دا خبرې روانې دي. بالاخره دا یهودي راغی رسول علیه صلات وسلام ته اشهد ان لا اله الا الله وانک رسول الله. الله اکبر. اخلاقي پیغمبري دي ګوري. صحابه حیران پاتې دي چې تر اوسه دې څه ویلې او اوس څه کوې. عمر ورته راغی ته څوک یې یاره، خو ځان راته اوس معرفي کړه، تر اوسه خو د خفګان خبرې وي، اوس خو خوشحالي سو مسلمان سوې، وایي زه خو د یهودو پلانی عالم یم. سبحان الله، تا څنګه دا خبرې کولې؟ تا ته خو تورات کې د صفت معلوم ده چې دا محمد د الله رسول ده صلی الله علیه وسلم. وایي ما ته په تورات کې معلوم و، ځکه مې دا بې ادبي وکړه. ما ته تورات کې په صفاتو باندې معلوم و چې هغه په نیکي باندې بدي دفع کوي، په بدي باندې بدي نه دفع کوي. ما کتل چې تو دا هغه مستاق هغه پیغمبر ده او که نه ده، ځکه ما دومره بې ادبي وکړه. ما دا بې ادبي دې نه وجې نه کوله چې ما ته یې معلوم سو چې په شخصیت باندې هغه پیغمبر ده وزې بې ادبي وکړم. نه، ما ته دا معلومه وه چې صفات یې دا صفات دي، خو دا نه معلومه چې هغه محمد رسول الله به دغه وي او که به نه وي صلی الله علیه وسلم. اوس پوه شوم چې قسم ده دا د الله پیغمبر ده او زه مسلمان سوم. یو نفر راغی ورته مخکې ویلې، وایي دا شر د خلکو د بدترین انسان ده. خو چې راغی رسول علیه صلات وسلام داسې اخلاق ورسره وکړه، داسې شفقت، داسې نرمه خبره. عایشه بیبي حیرانه سو، فقیه الامه، د دې امت لویه عالمه بیبي عایشه صدیقه عفیفه رضی الله تعالی عنها ده، موږ تاسې ټولو مور ده مبارکه. دا مبارکه ورته یا رسول الله تا خو مخکې داسې ویل چې دا بد د قوم ده، او تا خو دومره ښه نرمه خبره او اخلاق ورسره وکړه. و ای عایشې زه دې کله پوچګویه لیدلی یم، زه دې کله بدګویه لیدلی یم. یاد کړئ ورونو، دا د بد د خلکو نه ده په نزد د خدای په ورځ د قیامت، چې یو څوک نه ورته ورځي چې اوس به بیا پوچه خبر راته وکړي، چې یو څوک نه ورته ورځي بیا به پوچه خبر راته وکړي. دا بد د خلکو ده په ورځ د قیامت باندې په نزد الله. یو عجیبه واقعه درته ذکر کوم د جناب حضرت سے مبارک. اخلاق پیغمبري درلودل ګوري، اخلاق پیغمبري. تاج المشایخ سے مبارک به دا قصه ډېره کوله رحمه الله. وایي جناب حضرت سے مبارک ته یو نفر راغی، ګیر او برې تېر خیلي دي، چلمچي خولۍ دا اوس هم خارجان په سر کوي، دا خولۍ په سر ده. نو دې نه مخکې یو مولي صاحب راغی، حضرت سے مبارک په لاس باندې ستړي مسې وکړه، هلته کېناست. دا نفر چې کله راغی، دا د چلمچي خولۍ والا، دا د ګردې خولۍ والا، حضرت سے مبارک ورته جګ سو، په غېږ باندې ستړي مسې وکړه، ښه یې جوړې په خیر. جناب حضرت صاحب په دې کې توجه ورته کوله مبارک، ښه خوږه ستړي مسې ورسره وکړه. نو دلته یو خلیفه صاحب مبارک هم ناسته، یو ملا معترض اخوند هم ناسته، دا اعتراضونه په خلکو زر زر کوي چې دا ځای دی غلط او دا ځای دی غلط. نو دا ملا معترض اخوند وایي چې دا حضرت صاحب ګوره، هغه عالم د دین راغی په ناستې ستړي مسې ورسره وکړه،
او دغه په اصطلاح یو شین مخی راغی او داسې اخلاق یې ورسره وکړه. وخت تېرېږي تېرېږي د حضراتو هغه اخلاق پیغمبري وګورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث مې درته بیان کړ، هغه په مصداق کې دوی اخلاق درته وایم. یو ورځ بیا داسې ورځ الله جوړه کړه، کرامت اولیاء و حق ده. دغه خلیفه صاحب مبارک هم ناست ده، دغه ملا متعرض اخوند هم ناست. یو نفر راغی سپین پټکی ده په سنت طریقه برابر، ښه ږیره ښه برید. حضرت صاحب مبارک ناسته، ستړي مسې ورسره وکړه، هلته کېناست. دغه خلیفه صاحب مبارک دغه نفر ته ورته ویل، وایي دا سړی دې وپېژنده؟ وایي نه. وایي دا هغه د چرمچي خولی سړی ده چې هغه حضرت صاحب مبارک ورته جګ سو او ښه ستړي مسې ورسره وکړه چې ښه یې جوړې په خیر نن یې دغسې شخصیت ورنه جوړ کړو. دا پیغمبري اخلاق دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په داسې اخلاقو باندې خلکو نه اشخاص جوړول. کافر به و مسلمان به څه، دا اخلاق موږ ته چا راښودلي؟ دا د خدای پیغمبر راښودلي صلی الله علیه وسلم. د ښځو حقوق چا راښودلي دي؟ ای بیبیانو، تاسې هم د رسول الله مبارک امتیان یې، تاسې هم کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایه. خپل تاریخ ته لږ وګورئ. دا تاریخ د تا چا بدل که؟ دا عزت چا درکه؟ دا هدایات موږ ته چا کړي دي چې نن تا دومره عزتمنه کړې چې صرف الرجال قوامون علی النساء ویلي الله. تدبیر به د سړیو په لاس کې وي، سرپرستی به د سړیو په لاس کې وي. نورتان هم داسې څوک جوړ کړي چې د انسان په حیثیت باندې به ته یو قدر لري په کور کې. دا رسول الله مبارک موږ ته ښودلي دي. مخکې به ژوندۍ لورانې ښخېدلې. حضرت سیدنا عمر رضی الله مبارک خپله قصه رسول الله مبارک ته کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د سترګو مبارکو نه اوښکې ورته بهیږي. وایي یا رسول الله، موږ به چې جاهلیت په وخت کې وو، لور به م چې پیدا سو په شرمېدلو به قرآن الله یې راته قصه کوي. سود د وجه و، مخ به یې تور وګرځېده، دی به له غمه ډک سه، دیوال شاته به پټ سو چې اوس زه څه وکړم؟ د شرم سره یې پرېږدم، دا خو لوی شرم ده چې بیا به د ما زوم راته راځي، بیا به دا ودیږي او که ژوندی یې ښخه کړم. یو وخت کې وایي د ما یوه لور وه، حضرت سیدنا عمر صاحب مبارک ورته قصه کوي. دا چې کله لږ غټکۍ سوه، په خبرو پوه سوه، لږ لویه سوه، نو دلته مې هغه د جاهلیت غیرت په زړه کې راغی چې دا خو ډېره بده خبره ده چې دا بیا لویږي، بیا به د ما کور ته زوم راځي. نو کور کې مې ورته ویلي چې دا لږ جوړه کوي، برابره یې کوي. ماماخېلو کله چېرته یې ورته وښودل، دغه وړکیان هلته خوشحاله کېږي، هلته به یې راسره بوځم. خو چې کله په لاره باندې روان سو، چې یو ځای ته ورسېدلو چې ګورو یو څا په مخه باندې راغله. دا څا ته چې ورسېدم، نو غوښتل مې چې دغه لورکۍ مې دغه څا ته واچوم. دا را باندې پوه سو چې دا خو عادت خو د جاهلیت ټولو ته معلوم و چې اوس مې څا ته اچوي. چې کله مې کوشش وکړ دا څا ته اچوم، د غېږ را باندې چا پیره کړ چې اباجانې مه کوه، چېرته مې اچوي؟ خو د دې زاریو د دې زړه لږ شفقت په زړه کې را واچو، پرې مې ښودله. بېرته غیرت د جاهلیت په زړه کې راغی. دا خو ډېره د شرم خبره ده، دا به څنګه لویېږي، بیا به د ما کور ته زوم راځي. خو دې کشوګیر کې و دې پرې دا مې چاته ور واچو، څاته مې چې واچول، له پاسه مې تیږې پې ور اچولې، دې پورې چې غږ یې ورک سه، اتې را روان سوم. رسول الله مبارک ورته زاړي او ورته وایي چې ای عمره، که د جاهلیت په وخت په عمل باندې جزا ورکول کېدی، نن به ما تا ته په دې ګناه باندې جزا درکړې وه. خو اسلام مخکې هر څه ختموي. خو د عمر نه چې الله کوم شان بیا الله تعالی عمر ته ورکړ، بیا نو په اسلام کې هم داسې کارنامې او کارونه کړي دي، هغه بیان اوس نشي کېدی. ورونو، ای بیبي، تا ته دا قدر چا درکړه؟ دا رسول الله درکړه. ای دغه رسول الله شکر ادا کړه چې نن د چا لور پیدا سي، هغه د پخواني جاهلیت په رقم چې څوک روان دي پې خفه کېږي، و د پلاني لور پیدا ده وایي کې دا خبره یاده کړئ. ګورئ، مه کوئ داسې، مه کوئ داسې، دا د پخواني د جاهلیت د وخت خوی ده. وایي مه کوه چې لور زیری در باندې وسي، ورته الحمدلله د جنت زیری په ما وسه، ورته الحمدلله د جنت زیری په ما وسه.
ته وایي دا څنګه لور د جنت زیری ده؟ د خدای د پیغمبر په حدیث درته وایم صلی الله علیه وسلم، رسول الله مبارک داسې دوه ګوتې ونیولې، وایي څوک چې د دوو لورانو سرپرستي وکړي ما سره به په جنت کې داسې یو ځای وي. خوشکې مه ورته کوه، په کار کېږه مه ورته، خیر دغه عاجزه ده. دو خوند هم داسې راغلي چې دو خوندو سرپرستي وکړي، رسول الله مبارک وایي ما سره به داسې یو ځای وي. مه پرې خفه کېږه، ښه دین ور وښیه، ښه علم ور وښیه، ښه جامه ورکه، ښه کالي ورکه، درنه ویې غواړي بې خوشحاله سه. قسم ده د جنت زیری ده. رسول الله راته ویلي چې نه درته وایم ګورئ صلی الله علیه وسلم چې څوک د دوو لرانو سرپرستي وکړي ما سره به داسې یو ځای په جنت کې وي. مه خفه کېږه پې، د خدای شکر ادا کړه. جاهلیت د وخت مه کوه چې د لور زیری در باندې وسي، وایي د پلاني لور پیدا سوې ده. بعضې جاهلان خو داسې زه اورم د خپلې بیبي ته وعید ورکوي چې ای ښځې که دې دا ورې لور وزېږوله زه به تا وزنمه. الله اکبر. او د جهنم په منځ کې به ولاړ یې. ولې که یې داسې د رسول الله اخلاق زده کړه. دې بیبي ته الله اوس حیثیت ورکړه، دا اوس د الله د پیغمبر امتي بیبي ده. او ګورئ په دومره عجیب وخت کې وصیت کوي، په دومره عجیب وخت کې رسول علیه صلات وسلام په حجة الوداع کې، حجة الوداع هغه د خدای پاماني حج د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده چې نور د موږ تاسې نه د امت نه خدای پاماني اخیستله، اخري حج و. په دې کې رسول علیه صلات وسلام ډېر حقوق بیان کړي دي، د ټول جامعې د بشریت حقوق بیان کړي دي، د ټول جامعې د انسانیت حقوق بیان کړي دي، د ټول جامعې د اسلامیت او د مسلمانیت حقوق بیان کړي دي. په دې حجة الوداع کې یو وصیت د خدای پیغمبر دا کوي، یاد کوي. ګورئ مه کوئ په ورځ د قیامت به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کومو سترګو ګورئ، په کومو سترګو به مخ ته ورته درېږئ. د رسول الله مبارک وصیت په ځای کې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وصیت کوي، وایي تاسې د ما وصیت قبول کړئ چې د خپلو بیبیانو سره به ښه ګزاره کوئ. ولې فإنهن عوان عندکم، دوی د تاسې سره بندیانې دي. ګوره پلار یې پرېښی دی تا سترګو ته ګوري، ورور یې پرېښی دی تا سترګو ته ګوري، وطن یې پرېښی دی تا سترګو ته ګوري، هغه وطن چې ټول عمر کې تېر کړی تا سترګو ته ګوري. او ته چې کور ته راسې لرګی دې راخیستی، مالګه دې کمه کړې ده، بوره دې کمه کړې ده، دا دې کم کړي دي، دا دې کم کړي دي. ولې هغه انسان نه ده؟ د رسول الله مبارک امتي نه ده؟ دا د رسول الله مبارک چې وصیت یې درته کړی دی، وصیت به په ورځ د قیامت د الله په حضور کې څه جواب بیا ته وایي چې د ما وصیت قبول کړئ چې د خپلو بیبیانو سره به ښه ګزاره کوئ. دا د رسول الله مبارک وصیت ته ورونو. بیبیانې باید شپه ورځ خدای ته په سجده سي، الله ته شکر ادا کړي چې موږ ته د عزت چا راکړه، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راته راکړی ده. ټول وختونه باید په غیبتو تیر نه کړي، په حاصله و لعبو تیر نه کړي، هسې مجلسو باندې تیر نه کړي. خوله چې کته کوي پورته کوي ورته صلی الله علیه وسلم وای اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. موږ ته انسانیت رسول الله راښودلی ده صلی الله علیه وسلم. دغه محسن پسې اقتدا وکړه، قسم په رب د تاسې په دنیا او آخرت کامیابي پیدا سي. لکم فی رسول الله اسوة حسنه، تاسې لره د رسول علیه صلات وسلام په طریقو کې ښه طریقه ده. تجارو ته د عزت چا ورکه؟ دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکه. تجاران به مخکې په سماسره باندې یادېدل، سماسره دلالانو ته ویل کېږي. دا به دوی به مشهور نوم به د دوی لکه اوس چې موږ تاسې وایو تجارانو غونډه ده، تجاران ټول شوي دي، تجاران داسې وایي ای تجاره ټول ورځ دې په دنیا باندې مه تېروه. ګوره هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې به بیا څه کوي؟ په ورځ د قیامت باندې چې تا ته دا د عزت نوم خو محمد رسول الله ایښی ده. دا حدیثو کې راځي رسول علیه صلات وسلام تجاران ټول کړي دي، هغه ته بیان کوي یا معشر التجار، ای ډلې د تجارانو، تجار مبارک دي سه دا عزتمند نوم تا ته محمد رسول الله درکړی ده صلی الله علیه وسلم. تا دپاره څه
څه کول پکار دي؟ تا ته د قرآن په دغه آیت باندې عمل پکار ده. رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. هغه تجاران د خدای خوښ دي، هغه کاروباریان د خدای خوښ دي، هغه سرمایه‌داران د خدای خوښ دي، هغه دکانداران د خدای خوښ دي، هغه دهقانان د خدای خوښ دي چې څه وي؟ رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله. هغه تجاران قرآن قصه کوي، الله یې راته بیان کوي چې بیع او تجارت د الله له ذکر نه غافله کوي. کله چې د الله د دین خبره راسي، د الله د عبادت خبره راسي، د الله د دین هغه مالي عبادت ده، که بدني عبادت ده، که د لمونځ وخت ده، که د روزي وخت ده، که د زکات وخت ده، که د حج وخت ده، که د بل عبادت وخت ده، لبیک ورته ووایه او په هر آن کې ته خپل خدای په یاد ساته. ولې الله د هلته صفت کړی ده چې بیع او تجارت به د خدای له ذکر نه غافله کوي. موږ ته خو ډېر تجاران داسې هم وایي صاحب نن مې ولا د دکان کار و، نن خلاص نه سومه، نن زه د محمد رسول الله مجلس ته نه وم خلاص. الله اکبر، الله مو دې وساتي. تاسو وایي امین. الحمدلله دلته ښه ښه تجاران راغلي دي. نن به یې دوکانونه پرېښي وي چې نن د ما د محبوب بیان کېږي، نن د محمد رسول الله بیان کېږي، نن د محمد رسول الله سم صفت کېږي. هغه صفت ته به زه ورسمه، هغه به واورمه. دغه نیکبخته تجار ده، دغه هغه تجار ده چې د خدای خوښ تجار ده. ولې بیع او تجارت د خدای له ذکره نه که غافل. راغی د محمد رسول الله مجلس ته راغی، هغه د الله د اولیاو د نیکانو مجلس ته راغی. دغه تجار د خدای خوښ ده. موږ ته سیاست چا راوښودو؟ ای سیاست مدارانو د دنیا، ای مسؤلینو د امارت اسلامي، ای د نورو اسلامي ملکونو، ای د حضرت عمر رضی الله تعالی په لاره پیروانو، ای د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د لارې پیروانو، موږ تاسې د الله د پیغمبر شکر باید ادا کړو. موږ ته سیاست چا راښودلی؟ محمد رسول الله راښودلی صلی الله علیه وسلم. موږ د حدیثو په کتابونو کې د سیاست بحثونه لرو، موږ په حدیثو کتابونو کې د امارت بحثونه لرو، موږ په حدیثو کتابونو کې د قضا بحثونه لرو، موږ د حدیثو په کتابونو کې د خلقو سره معاملات لرو. کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم قمندانان به یې لېږل، والیان به یې لېږل، قاضیان به یې لېږل، دې ته به څه عجیبې توصیې کولې. هغه توصیو ته سړی حیران پاتې شي چې څومره عجیب سیاست محمد رسول الله ته الله ورکړی صلی الله علیه وسلم. په ملت باندې څه قسم شفقت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه امیرانو ته چې هغه د الله دین په مځکه کې حاکم کې ښودلی ده. رسول الله صلی الله وسلم یو حدیث مبارک کې راځي، معاویه مبارک چې دا حدیث واورېده بیا یې ځان ته یو نفر دې ته مقرر کړ چې څوک کوم مشکل لري، کوم غم لري، کوم درد لري، را دې وړي ما ته دا مشکل چې د چا غم د چا درد په ما باندې پټ نه سي. او ټولو امیرانو دپاره دا یو اهمترین حدیث ته دا باید واوري. ټولو مسؤلینو دپاره خاص کر لله الحمد چې نن په دې خاوره باندې اسلامي نظام حاکم سوی ده. شکرانې دعا یې وکړه، سجدې وکړې الله ته. د شریعت په بنا باندې درته وایم، د سیاست په بنا نه درته وایم. قسم په رب که موږ تاسې د دې شکرانه ادا نه کړو، الله به سخت غضب په موږ تاسې باندې نازل کړي. الله دې نه کوي. ورونو معاویه مبارک نفر مقرر کړ چې د چا کوم مشکل ما ته به را رسوي. ولې د خدای پیغمبر وایي صلی الله علیه وسلم چې څوک د خلقو په مخ کې لارې دروازې بندې کې، کوم امیر، کوم ولسوال، کوم قمندان، کوم والی دروازه بنده ده او خلق دته نشي رسیدی او دا شکایت کوي چې والی صاحب ته د ما خبر نه رسیږي، امیر صاحب ته د ما خبر نه رسیږي. دا سیاست چا راوښوده؟ دا محمد رسول الله راوښوده صلی الله علیه وسلم. خطونه به یې لېږل پادشاهانو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم څه عجیب سیاستمدار و. سیاست د دین جز ده. حضرت ضیاء المشایخ صاحب رحمت الله تعالی علیه 50 کاله پیتی اوس موجود دي. وایي زه د بعضې علماو نه ډېر ګیلمان یم چې دا ټول دین صرف عبادات خلکو ته تعبیر کړی ده. عبادات اهمترین شعبه د دین ده. که عبادت ونه کړي چې هر څومره لوی سیاستمدار وي، دا سیاستمدار نه ده، دا به جهنم ته ځي. اهمترین شعبه د دین هغه عبادات دي. خو په دین کې وایي سیاست سته، په دین کې اقتصاد سته، په دین کې تخنیک سته، په دین کې قلم سته، په دین کې اقتصاد سته، په دین کې د خلکو سره معاملات سته، په خلکو باندې شفقت سته، اخلاق سته، دا سته، دا سته، دا سته، دا سته، ډېر جناب حضرت مبارک په دې کې عجیب بیان کوي. نو عبادات اهمترین شعبه د دین ده. خو راسه سیاست موږ د رسول الله نه زده کړی صلی الله علیه وسلم. وګورئ ورته یو خط مضمون یې درته وایم وروڼو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هرقل د روم پادشاه ته خط لیکي
څه ورته لیکي؟ من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الى هرقل عظیم الروم. سبحان الله، څه عجیب سیاست. اول خپل نوم ورته لیکي من محمد رسول الله. څوک ټلیفون درته وکړي نوم نه معرفي کوي، یو 2 دقیقې خبرې هم در سره وکړي، زړه کې د ویرم پیدا سي، دا به څوک دا به څه راته وایي، دا د رسول الله په طریقه نه ده خبر صلی الله علیه وسلم. راسه رسول علیه صلات وسلام چې کله خط لیکه اول به خپل نوم ولیکه من محمد رسول، چې هغه نفر ته معلوم شي چې دا څوک ده، څه به راته وایي، ډار به د زړه نه ختم سي. بیا څه وایي؟ اله هرقل عظیم الروم. هرقل ته چې لوی شخصیت د روم ده، ستغ الفاظ نه وایي، وچ نوم نه ورته اخلي، اله هرقل، اله هرقل عظیم الروم، چې د روم لوی پادشاه ده، د روم لوی شخصیت ده، هغه ته دا زه خط لیکم. بیا خط مضمون خو ډېر اوږد ده، بیا په آخر کې څه ورته لیکي؟ والسلام علی من اتبع الهدى. دا څه عجیب سیاست ده ګورئ. داسې هم نه ورته وایي والسلام علیکم ورحمت الله، ځکه په کافر باندې ابتداء اول ورکې سلام نه ویل کېږي. داسې نه ورته وایي والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، ځکه کافر ته خو سلام اچول نسته. خو داسې هم نه کوي چې سلام نه اچوي. څه عجیب سیاست ده. څنګه سلام اچي؟ السلام علی من اتبع الهدى، سلام دی په هغه چا باندې چې د هدایت اتباع کوي، د دین اتباع کوي، د اسلام اتباع کوي، د محمد رسول الله اتباع کوي صلی الله علیه وسلم. په هغه دې سلامي. نو ای هرقله، که ته اسلام راوړې په تا به هم سلام وي. هم اسلامي سیاست په ځای سو، هم ورسره داسې الفاظ نه دي ویل چې هرقل په دې باندې خفه سي. قصه یې اوږده ده، بیا خلک یې راټول کړي دي، حقانیت د پیغمبر سره ورته معلوم شوی ده. او دې هرقل ویلي دي چې کاش که زه دې ته رسېدی سوی، ما به د دې محمد صلی الله علیه وسلم پښې به ورته مینځلې وې. هرقل دومره تابع سو. بیا خو قدرت طلبي ډېر بد شی ده. ګورئ رسول علیه صلات وسلم وایي 2 شیان د ما امت ته دومره مضر دي لکه وږي لیوان چې په رمه باندې ګډ سي. 2 شیان، دا یاد کړئ. ګورئ دنیا ټوله دغو 2 شیانو هلاکه کړې ده. یاد کړئ ورونو، تکرار باندې درته وایم، دنیا ټوله دغو 2 شیانو هلاکه کړې. او د الله پیغمبر راته وایي صلی الله علیه وسلم، وایي 2 شیان د ما امت ته دومره مضر او پاشیدونکي د دین دي لکه وږي لیوان چې په رمه باندې ګډ سي. عجیب مثال و یا رسول الله مبارک. څه پوهې ده سبحان الله. لکه وږي لیوان. د لیوانو عادت څه شی ده ورونه؟ دا لیوه سره ولې مثال ورکوي؟ د لیوانو عادت څه شی ده؟ د لیوه عادت دا نه ده چې دی په رمه باندې ګډ سي، یوه میږه راواخلي، که موړ سي دا نورې پرېږدي. نه نه نه، د لیوه عادت دا ده یوه میږه رانیسي، په ستونی کې خفه کوي، مړه کوي. بله میږه رانیسي، په ستونی کې خفه کوي، مړه کوي، خوري نه یې واري چې زه موړ سم به دا نورې پاتې سي رانه. بیا دا بل دا ټوله رمه که 100 دي که 200 میږي دا ټول یې هلاکوي. بیا پس د هغه نه چې موقع ورته پیدا سي بیا یې خوري. 2 شیان د ما امت ته دومره تاواني دي. هغه څه شی دي؟ یو محبت دنیا ده، یو محبت چوکۍ. محبت د دنیا، مخکې مې درته ویل حلال رزق کټل دا ناروا نه دي. الکاسب حبیب الله، حلال کسبګر د الله دوست ده. رښتینی امین تجار به د انبیاو صدیقینو شهداو په ډله کې په قیامت کې راجګېږي. خدای پیغمبر وایي، ترمذي حدیث ده صلی الله علیه وسلم. خو هغه تجار چې محبت د دنیا ورسره ده، هغه ملا چې محبت د دنیا ورسره ده، بل ته تمه لري، بل ته سترګې نیولي، رشوت وخوري، سوال کوي، دا ټول محبت دنیا ده. حرام خوري، دروغ پکې وایي، دوکه کوي، جوپروش ګندم نما دي، ښه شی ښکاره که بېکاره شی ورکه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو کوړه د غنمو تېرېده، لاس یې پکې ننویستم، نن لامده دي. زده کړئ دا خبره ورونو، نن لامده دي. رسول الله صلات وسلام مبارک دا چې ولیدل، وایي دا ولې داسې دي؟ وایي رسول الله دا خو باران لامده کړي دي. وایي من غش فلیس منا، څوک چې دوکه کوي، خیانت کوي، د ما امتي نه ده. سفیان ثوري صاحب دغسې تفسیر کوو. سفیان ثوري صاحب د امام ابي حنیفه رحمت الله علیه د وخت محدث ده او فقیه ده. یې به یې داسې تفسیر کوو، داسې وصیت کوي چې ای علماو داسې تفسیر یې مه کوئ چې د ما په طریقه نه ده، ځکه د عام خلک بیا دې ته چندانې اهمیت باندې نه ګوري. کنې دا هم ډېره لویه خبره ده. وایي داسې تفسیر کوي چې من غش فلیس منا، څوک چې خیانت کوي، دوکه کوي، جوپروش ګندم نه وایي فلیس منا، د ما امتي نه ده. خوښم لږ دوکه کوو که ډېره کوو؟ دوکه خو مو پېژندله، جوپروش ګندم نه ما، ښه شی ښکاره که،
بیکاره شی ورکه. دې ته جوفروش ګندم نه وه، دې ته غش، دې ته خیانت وایي. دا د کافر سره هم نشي کوي، د مسلمان سره به یې څنګه کوي؟ دا دومره حرام، دومره بد عمل ده. نو ګټل د دنیا ناروا نه ده. محبت د دنیا، محبت یې څه شي ته وایي؟ چې د الله د دین مجلس وي ولا نه خلاصېږم، د الله ذکر وي ولا نه خلاصېږم، جمع مې ولا نه خلاصېږم، روزه عبادت وي ولا نه خلاصېږم، حج وي په کلو کلو باندې سرمایهدار وي حج ته نه ځي، په کلو کلو سرمایهدار وي حج ته نه ځي. دا حدیث ده کوي. ګورئ رسول الله صلی مبارک وایي چا باندې چې حج فرض وي نیک یې خوښه یې په یهودیانو کې مري که په نصاراو کې مري. دومره سخت وعید راغلی ده چې خدای روپۍ درکړه، سرمایه درکړه، خدای چې داسې وایي در قربان مې کړي چې زه د خدای حرم بیت الله شریفه باندې مې سترګې لګېږي او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په روضه مبارکه مې سترګې، دا روپۍ څه شی دي؟ دا خو به زر ځله قربان کړمه چې زه یې ورې هغه دیدار ماته الله نصیب کړي. نو ورونو خبره رالنډوم، دا ټول موږ ته چا راښودلي؟ دا محمد رسول الله راښودلي صلی الله علیه وسلم. موږ تاسو خو الحمدلله مسلمان یو، ایمان لرو. دا ټول د ده هدایت دی، دا انسانیت، دا بشریت، دا محبت، دا اخوت، دغه ناسته چې یو د بل متقابل احترام لرو موږ تاسې، دا محمد رسول الله راښودلی صلی الله علیه وسلم. په یو حدیث که موږ عمل وکړو، یاد کړئ دا حدیث، یو حدیث باندې که عمل وکړو، قسم په رب د په دې جومات کې درته قسم کوم، په محراب کې درته قسم کوم، قسمونه راغلي دي په صحیح ځای باندې چې تعظیم او احترام د قسم په ځای وي. حدیثو کې بخاري کې ثابت دي چې په ټوله دنیا کې به مسلمان د مسلمان خفه نه شي که په دې یو حدیث موږ عمل وکړو. رسول علیه الصلاة والسلام ته یو سپین ږیری را روان ده. صحابه کرام خو ټول عاشقان د رسول الله مبارک ته یو دوه نمونې به وروسته درته ذکر کړم انشاءالله. را روان ده صحابه کرام ټول رسول الله مبارک باندې را ټول دي، نږدې دي ورته. دې سپین ږیري ته زر لاره ورنه کړه. ته یې چې ورنه کړه، رسول الله مبارک دا حدیث ویلی: من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. څوک چې په کسر د موږ باندې شفقت ونه کړي او د مصر د موږ احترام ونه کړي، فلیس منا، دا د مال امت نه ده، یا د موږ طریقه د مسلمانان نه ده. نو ټوله دنیا یا کسر دی یا مصر دی، حتی چې غبرګلونې پیدا سي، غبرګلونې ورونه خو درته معلومیږي، دا چې پیدا سي یو مصر دی یو کسر ده، اول چې پیدا سي هغه مصر دی دا بل کسر ده. نو په ټوله دنیا کې یا مصر دی یا کسر دی، خو کسر دی د مصر احترام وکړي او مصر دی په کسر باندې شفقت وکړي. خو عجیبه نکته رسول الله مبارک دی کې دا بیان کړې ده. ګورئ دې ته متوجه سئ، دا موږ تاسې که متل ده وایي او بله پاسه خړېږي. اول مشرانو ته پکار ده باید کسرانو شفقت وکړي، اول پلار ته پکار ده چې په زوی شفقت وکړي، اول تره ته پکار ده چې په وراره شفقت وکړي، او اول بل مصر امتي د رسول الله مبارک ته پکار ده چې په کسر امتي باندې شفقت وکړي. من لم يرحم صغیرنا، اول دا ذکر که خود به خود هغه که ته غواړې که نه غواړې دا وړکی به دې تا لاس درته ښکلوي، تا ته به لاس په نام ولاړي، تا به احترام کوي. خو دا هلته کې چې موږ تاسې دغه حدیث باندې عمل وکړو. نو ورونو موږ تاسې ته چې هر څه راښودلي دي دا د الله پیغمبر راښودلي دي. نو موږ ته څه کول پکار دي؟ دا یې د څه دپاره راښودلي دي؟ چې موږ تاسې د خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو، د په طریقو باندې ولاړ سو، د هغه سننو هغه طریقې چې که په کور کې دي، که په دې باندې دي، که په جامعه کې دي، که په حکومت کې دي، که په سیاست کې دي، که په همسایګانو کې دي، که په نور ژوند کې دي، دا ټول موږ تاسې په ځای کو بیا به کامیابي کو. او د موږ تاسې د دغه مجلس هدف د اتباع نه او د تعظیم نه وروسته څه شی ده؟ چې موږ تاسې د رسول علیه صلات وسلام مبارک سره محبت وکړو. محبت د رسول علیه صلات وسلام دا شرط کمال د ایمان ده، شرط کمال د ایمان ده. ځان سره هر ورځ دا فکر کوئ چې د ما څومره محبت د رسول الله مبارک سره ده. زه به تاسې ته د جناب خلیفه صاحب مبارک د ارغندې رحمه الله یو عجیبه واقعه ذکر کم، بیا ځان سره دا فکر وکړئ چې ما دغه خبره څومره عملي کړې ده. یو وخت کې یو خلیفه صاحب مبارک، خلیفه عبدالخالق صاحب مرحوم رحمت الله علیه، جناب خلیفه صاحب د ارغندې رحمت الله علیه په خوب باندې لیدلی. دا خوب د مسلمان دپاره زیری د قرآن نه ثابت ده. الله وایي: لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخره.
د الله اولیاو ته زیری دي په ژوند د دنیا کې په آخرت کې ژوند د دنیا کې زیری چی دي رسول الله مبارک بیان کړی راته صلی الله علیه وسلم وایي ژوند د دنیا کې هغه رؤیه صالحه دي ښه خوبونه دي چې مسلمان په خپله وویني یا یې ده ته بل څوک وویني حدیث نه ثابت شو بیا چې رسول الله مبارک چا په خوب باندې ولیده رسول الله صلی مبارک وایي چا چې زه ولیدلم ولیدلم شیطان د ما په شکل باندې نشي کېدلی نو دا خلیفه سي مبارک ارغندی خلیفه سي مبارک چونکې کامل متابع د سنتو د رسول الله صلی الله مبارک و حذیفه صاحب وایي صحابي ده رضی الله عنه وایي د عبدالله بن مسعود صاحب په باره کې وایي دی چې له کوره راوځي تر څو چې کور ته ځي زه په دې شاهدي وایم چې ټولې طریقې د رسول الله مبارک دي صلی الله علیه وسلم ناسته یې ولاړه یې خبرې یې وقار یې عزت یې کتل یې ټولې د رسول الله مبارک په طریقو دي اشبه سمتا ودلا برسول الله صلی الله علیه وسلم ابن ام عبده ابن مسعود صاحب خو د کور د نن یې وایي زه نه یم خبر د مبارک په شان کې بیا زه کله دلته دا وایم چې الحمدلله موږ ته د کور د نن حالات هم د جناب خلیفه صاحب مبارک معلوم عام د رسول الله مبارک کومې طریقې موږ ته راغلي په هغه باندې عمل په دغه رسول الله خوشحاله کېږي چې رسول الله مبارک طریقه ژوندی سي ولې حدیث درته وایم وایي چا چې د ما سونه ژوندی که رسول الله صلی مبارک وایي فقد احیانی زه یې ژوندی کړم سبحان الله ای امتي ولې سنت ته په جای کړو رسول الله مبارک وایي فقط احیانی زه ژوندی کړم بل روایت کې احبني د ما سره محبت وکړه چا چې زه ژوندی کړم یا د ما سره محبت وکړه کان معي فی الجنه د ما سره به یو ځای په جنت کې وي څومره غټ بخته ګوري څومره غټ بخته چې د رسول الله په طریقو باندې موږ تاسې ولاړ شو اخو زندګي نمونې ما تاسو ته ذکر کړي دا ټول ژوند د رسول الله صلی په طریقو وي نو د مبارک خوب لیدلی و وایي رسول علیه صلات وسلام راته وایي چې خلیفه صاحب ته ورته وایي ارغندی خلیفه صاحب مبارک رحمت الله علیه هغه ته ورته وایي چې زه له تا نه راضي یم تا نه خوشحاله یم په دغه زیرې باندې وایي دومره خوشحاله سه کټ کې وایي ناست وایي د کټ کې له ډېره خوشحالۍ نه کته پورته کېده په جبو کې چې څومره شی و دا ټولې ماته په زیرې کې راکړه دا ټولې ماته په زیرې کې راکړه او دا یې راته ویلې چې نن که د ټولې دنیا پاچایي دي ما په لاس کې نن به ما تاته په دغه زیرې کې درکړې خلیفه صاحب مبارک یو د هغو اشخاصو نه ده چې په ټول عمر یې نه غیبت کړی ده او نه دروغ ویلي دا خلیفه صاحبان دغه وخت خلک دي دا د ټول زه شاهدان ګرځوم په قیامت کې هم شاهدان ګرځوم د موږ په علم باندې نور په خدای په چا فیصله نه کوو په ټول عمر یې نه دروغ ویلي دي او نه غیبت کړی ده که نن د ټولې دنیا پاچایي دي ما په لاس کې ما به نن تا ته په زیرې کې درکړې وه ولې مقصد مې دغه ټکی ده دا اوس درته وایم وایي د ما ټول ژوند په دغه ټکي کې تېر شه چې ما نه به رسول الله مبارک راځي که به نه راځي افسوس دغه چا په حال باندې چې په ټول عمر کې دا یو وارې سوچ هم نه کوي چې ما نه به رسول الله مبارک راځي که نه راځي دا چې چاته د چا قدر معلوم شي عزتمند شي بیا دی همیش په دې فکر کوي چې ما نه خفه نه شي صحابه کرام به وو چې معمولي خبره به پیدا سوه دومره به سخت په ډار کې سو وایي لکه غرم چې په سر ولاړې دا راباندې راولوېږي رسول الله مبارک موږ نه خفه سو او موږ په دې کې سوچ هم نه کوو خو موږ هم امتیت دعوه کوو موږ هم وایي چې د رسول الله صلی مبارک امتیان یو موږ باید دې کې سوچ وکړو چې د روزمره ژوند زموږ څنګه ده آیا د رسول صلی په طریقو برابر ده که نه ده برابر څنګه اتباع مو کړې ده څنګه محبت مو کړی ده محبت یې دوه نمونې به درته ذکر کړم چې موږ تاسې دې پسې اقتدا وکړو حضرت مولانا جامی رحمه الله د هرات ده ډېر لوی ولی الله تېر سوی ده کتابونه یې واقعا نقل کوي دا مبارک یو وخت کې د حج د سفر نه چې خلاص سو مدینې منورې ته روان سو چې روان سو د وخت امیر ته رسول علیه صلات وسلام په خوب کې وایي چې دغسې شکل کې دغه نامه باندې شخصیت ته ګوره ما ته یې راپرې نه دی یو وارې خوب ولیده بیا یې خوب ولیده بالاخره پیدا یې او دی بندیخانې ته واچوه بندیخانې ته چې واچوه نو د امیر دا فکر ده چې د رسول الله مبارک دنه خفه ده ځکه یې نه پرېږدي رسول الله مبارک بیا د امیر ته په خوب کې راځي چې دا دې ولې تکلیف کړی ده د تکلیف دپاره خو مې نه درته ویلي دا د ما دومره محبوب ده او زه دومره پې ګران یم
څه اشعار یې جوړ کړي دي. هغه اشعار ما ته د ویلي چې زه کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شمه روضې مبارکې ته زه به د اشعار وایم. هغه داسې سوي اشعار دي که دی دلته ووایي د دې ډار ده چې زه به لاس د قبر نه وروباسم. هغه اشعار عبدالرحمن جامی صاحب دا ویلي زی مهجوری برآمد جان عالم. هغه څه وایي زړه دې جامی صاحب الله دې موږ تاسې ته حضرونه راکړي. زی مهجوری برآمد جان عالم ترحم یا نبی اللہ ترحم نہ آخر رحمت للعالمین. اللہ اکبر. نہ آخر رحمت للعالمین زی محرومان چرا فارغ نشینی. وای دا اشعار که ما ته ووایې زه به د قبر نه لاس ورته وروباسم. دا نادیده مه ګڼئ. ګوري محمد رسول الله ژوندی ده په قبر کې صلی الله علیه وسلم. د څلورو مذهبونو په دې باندې اتفاق ده. دې کې چا اختلاف نشته. ګورئ غیر د معتزله و د غیر عقاید والما سوا د څلورو مذهبونو په دې باندې اتفاق ده. جلال الدین سیوطي رحمه الله شافعي ده په الحاوي کې دا مسله نقل کړې ده او دا یو واقع پیښه شوې هم ده چې رسول الله د قبر مبارک نه لاس راویستلی ده. شهیدان ژوندي دي. الله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. شهید ته به مړ نه وایي. که شهید ته څوک په عقیده باندې مړ ووایي دا کافر کیږي. شهید ته که څوک په عقیده باندې مړ ووایي دا کافر کیږي. ځکه الله وایي ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. څوک چې د الله په لاره کې شهید سي تاسې به مړ نه ورته وایي. الله جل جلاله شهید ته دا مقام ورکړی ده. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر لوی مقام. جناب عاصم برک را عاصم برک دی ده خلیفه سره کینی شاباسی کینی. کینی شاباسی دا د موږ د جناب حضرت صاحب مبارک مسای د جناب امین جان غاسم مبارک دا مولا او حیات او فیضاتو د مبارک زوی ده. هغه هم تشریف آوري وکړه. الله تعالی دې قدمونه ورته کړي. کینی ټول کینی شاباسی. دا دو درې واقعات ذکر کوو انشاءالله. نور به خبره به ختمو انشاءالله. نور حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر مبارکه کې دی ژوندی ده. حدیث مبارک دی څوک چې لرې وي او ما باندې درود وایي دا ملائکې ما ته رارسوي او څوک چې نږدې وي دا زه په خپله اورم. په چغارو په فریاد سو و یا رسول الله 40 کاله مې د خدمت وکړه تا ما ته غږ نه ده راکړی. دغه یو کوچی سارایي سړی راغی او تا دې ته بیا دستي غږ وکړه. ډېرو غمونو د ډېرو فریادونو وروسته حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دی چې څنګه راغی دی عقیده و چې محمد رسول الله په قبر مبارکه کې ژوندی ده. تا 40 کاله کې د عقیده نه ده جوړه سوې ځکه تا ته دا غږ نه کېده. حسین احمد مدنی رحمه الله مدینه منوره کې درس د حدیث ورکوي. لوی شیخ الحدیث سید بزرګ تیر سوی ده. دی مبارک روضې مبارکې ته درېږي سلام ورته اچي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دی روضې مبارکې نه په لوړ اواز باندې ورته ویل کېږي وعلیک السلام یا بنیه. ای زویکه په تا باندې دې سلام وي چې محمد رسول الله ته ورځي صلی الله علیه وسلم. دلته به په ډېره مینه ورځي چې دی مبارک ژوندی ده او دی ما ته ګوري ما سلام باندې جواب وایي ما درود شریف اوري. حدیثو کې ثابت دی. ګورئ زموږ یو خلیفه صاحب مبارک د مرحوم خلیفه سید محمد رحمه الله
د مبارک زوم د خلیفه مداسن صاحب چې کله مدینې منورې ته وایي زه لاړم څو شپې مې چې هلته وکړې خپله کوټه مې اول ور صرف سامان مې ایښی بیا مې نه ده هلته نه یم تللی خپله کوټه مې نه ده کتلې خو د ډېره حیا نه زه رسول الله مبارک ته وایي تر اخره نه یم مخامخ سوی په یو کنج کې به ولاړم او هلته به ما درودونه ویلې کله چې په کومه ورځ د مدینې منورې نه روانېږو دا نور ملګري ښه کالي وو ښه پټکي وو ښه خوشحاله دي چې موږ خو کورو ته روان یو خو ما تر جدي پورې په دې ټوله لار باندې ژړلي دي کله به چې اوښان ولیدل هغه اوښان ګورې څه ښه اوښان دي بس په دې سیلونو کې دا نه ده چې نن زما د فراق ورځ ده نن زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روان یم د آدابو د دې کې دي چې ته کله د رسول الله مبارک د مدینې نه ځې ته به خپل د غم اظهار کوې ته به په زړه باندې ځان راولې که زړه نه درځي ځان به زړوې او وایې بس دا ما فراق د رسول الله مبارک نه ده بلال صاحب واقعې ته وګورئ حضرت بلال صاحب مبارک چې زړه یې کباب په رسول الله صلی الله علیه وسلم و زړه مبارک د رسول علیه صلات وسلام په مینه باندې سوی و هغه بلال صاحب مبارک ګوري د رسول علیه السلام په فراق باندې څه کوي او بیا څنګه راځي ورته شفاء السقام دا واقعا نقل کړې ده او خپل ځان ته لږ وګوره چې موږ تاسې څومره محبت د رسول علیه صلات وسلام سره ده پرېږده مې کوه مهدي استاد پرېږدي خیر ده مې کوه استاد کښېنه خبر خلاصه حضرت بلال صاحب مبارک د رسول علیه صلات وسلام سره څنګه مینه ده او د ده په فراق باندې دی مبارک څومره غمجنېږي او دی مدینه منوره پرېږدي حضرت بلال صاحب مبارک شفاء السقام نقل کړي دي دې کې ډېر مسائل هم موږ ته حل کېږي خو دې ته باید سوچ موږ تاسې وکړو وایه کله چې رسول علیه صلات وسلام مبارک وفات سو دلته خو به د اذان کوو په یوه سترګه به رسول الله ته کتل صلی الله علیه وسلم او په بله سترګه به د اذان کوو خو چې کله وایي رسول علیه صلات وسلام د دنیا نه انتقال وکړ بلال صاحب چې کله مسجد نبوي ته ننوت چې هغه ځای چې رسول الله به ناست و صلی الله علیه وسلم چې نن نسته وایي په زړه کې به یو لمبه تاو سوه او بېرته به دی مبارک را ووته هغه مصرۍ کې یو پښتو مصرۍ کې د بلال حال موږ ته بیانوي وایي وطن د یار په سترګو خوند کړي وطن د یار په سترګو خوند کړي چې یار مې نه وي څه وطن څه بې وطنه بلال صاحب لاړه مدینه یې پرېښودله طرف د شام ته لاړه او په شام کې اوسېږي چې هغه ځای باندې به مې سترګې نه لګېږي چې حضرت رسول الله مبارک ته به ما کتل او اذان به مې کوو خو څه وخت وروسته چونکې رسول علیه السلام باندې خو دی هم ګران و دا نشي کېدی چې تا باندې شیخ ګران وي او ته نه یې پرې ګران دا امکان نشته نو حضرت رسول علیه صلات وسلام ورته په خوب کې راځي وایي ای بلاله دا څه جفا ده د دې وخت نه ده چې ته د ما زیارت ته راسې حضرت بلال صاحب په ډېر وارخطایي باندې خپل ځان تیاروي او طرف د مدینې منورې ته راځي د مبارک چې کله مدینې ته راورسېده شفاء السقام نقل کړي دي وایي د رسول علیه صلات وسلام په قبر مبارکه باندې پړه مخې څملاسته او چغې ورته وایي او د خپل مخ مبارک د رسول الله باندې په قبر مبارک باندې ورته سولوي کله چې راجګ سو خلکو ورته ویل یا بلاله موږ خو د تا اذان ته اشتها لرو چې موږ ته د رسول الله تاریخ رایاد کړي صلی الله علیه وسلم بلال صاحب مبارک ته دا خبره ډېره سخته ده وایي زه به څنګه هلته اذان کوم چې رسول الله ته به ما په یوه سترګه کتل صلی الله علیه وسلم او نن رسول علیه صلات وسلام نسته او زه به هلته اذان کوم خو بل طرف ته فاطمه رضی الله تعالی عنها سیدة نساء اهل الجنه د رسول الله مبارک هغه شیرینه لور مبارک د جنت د بیبیانو سرداره هغه پوه شو چې د بل چا خبر نه مني راځه حسنین ور ولېږه ای د محبوب مسیان د دې خبره به ومني
راځي حسنین دواړه را روان دي. بلال صاحب مخې ته ورغې غېږې ورکړه، دواړه یې په غېږ کې ونیول. حسنین ورته وایي وی ای بلاله موږ دې ته اذان ته اشتیا لرو. مورجانه مې وایي چې بلال دې اذان وکړي. بلال ته خو ډېره سخته وه، خو د حسنینو امر یې په ځای که. منبر ته چک سو، الله اکبر الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله ته چې ورسېدو، بلال صاحب مبارک بې وخسه د منبر نه کته ولیده. او د کورونه هغه بیبیانې چې په ټول ژوند باندې له کورو نه وې راوتلې، هغه پیغلې نجونې هم راووتلې. ویا قیامت سو، ویا قیامت سو، دا ټول راووتل. دا ټول راووتل. ویا قیامت سو، یا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له قبر مبارکه راجګ شوی ده. ګورئ یو زړه ده، یو زړه د بلال د خو کباب زړه ده. ای امت رسول الله داسې زړه رانه غواړي سراسر. خیر ده خیر ده. ای امته ای دنیا دومره محبت په ځان غالب کول چې رسول الله مو هېر وي، ډېر د افسوس خبره ده، ډېر د غم خبره ده. صوبان رضی الله تعالی عنه زیړ رنګ راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ولې داسې د زیړ رنګ تښتېدلی ده؟ وایي رسول الله زه خو چې کور کې ته را په یاد سې، خوراک چې کاک خوند نه راکوي تر څو مې چې په تا سترګې نه یې لګېدلې. اول خو د موږ دا نه ده معلومه جنت ته به ولاړ سو که نه، خو که ولاړم سو د تا خو ډېر غټ مقام ده. په هغه جنت کې چې زه محمد رسول الله نه وینم صلی الله علیه وسلم، زه هغه جنت څه کمه؟ حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورکوي المرء مع من احبه، سړی به د هغه چا سره راجګي چا سره محبت وي. صوبان مبارک په دې خوشحاله کېږي. بل صحابي ته هم دا زیری ورکوي، انس مبارک وایي 10 کاله خدمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کړی ده. وایي ما چې د صحابو خوشحالي په دغه زیري لیدلې، په اصل اسلام په یو زیري هم دومره دي خوشحاله سوي چې هغه د رسول الله صلی محبت باندې ټول صحابه کرام مشرف وو، که نر وو، که ښځې وې، که واړه وو، که زاړه وو، که سپین ږیري وو، که ځوانان وو، ټول محبین و عاشقین د رسول الله مبارک وو. یو عالم یو واقعه ذکر کوي، وایي وخت کې ما به همیش دا ارمان کوو چې کاشکې زه د صحابو په وخت کې وای، کاشکې زه د صحابو په وخت کې وای. او بله ورځ چې ګورم خوب وینم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو موټر کې 2 سیټه موټر ده، ډارسن د په دې کې ناست ده، شاته صحابه کرام هم ناست دي او زه هم ناست یم. چې ګوري په غره باندې دا موټر روان ده، خو دا موټر شاته را روان سه، نو ټولو ټوپونه واچول. ما هم ټوپ واچول، زه تیږه را پیدا کړم چې دغه موټر ته کېږدمه چې رسول الله مبارک ته تکلیف ونه رسېږي، خو زه تر څو تیږه را پیدا کوم. صحابه کرامو وایي سرونه ورته ایښي دي. سبحان الله. بیا مې توبه وویستله چې زه به دا ونه وایم، ځکه صحابه هغه خلک دي چې د تیږو بچی سرونه رسول الله صلی الله علیه وسلم تږدي. خیر د لږ مینه خو باید موږ تاسې پیدا کړو، لږ محبت موږ تاسې پیدا کړو. امام مالک رحمه الله یو دو واقعې دیم ذکر کوم، نور به خبر انشاءالله ختمو. امام مالک رحمه الله امام دار الهجره، ډېر لوی شخصیت الله تېر کړی ده. الله څومره لوی انعام پې کړی و. ای امتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو وارې د رسول الله مبارک په خوب لیدلی ده. راسه امام مالک صاحب هره شپه په خوب باندې ویني. دا یې ولې ویني؟ دا ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم و، دا محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم و، دا د حدیثو د رسول الله مبارک سره ادب و. امام حضرت عبدالله بن مبارک رحمه الله د امام ابي حنیفه رحمت الله تعالی علیه خصوصي شاګردانو کې ده، او د امام مالک رحمه الله شاګردانو کې هم راځي. داسې مجالس ګوري څومره قدرمند دي. د موږ په سترګه مه ورته ګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګه ورته وګورئ. دا د هغه صفت راته کېږي، د هغه بیان راته کېږي، دا د هغه مجلس ده، د هغه سره د مینې مجلس ده. څوک چې تا ته خوږ چې درته یاد کړي څومره پې خوشحاله سي. د محمد رسول الله په مجلس باید موږ تاسو دومره خوشحاله سو صلی الله علیه وسلم. نو حضرت امام مالک رحمه الله
دې ته الله تعالی څومره لوی شان ورته ورکړی و، څومره لوی ادب یې د مدینې منورې سره و، څومره د حدیثو سره و. عبدالله بن مبارک صاحب وایي رحمه الله، و یو وخت کې زه د درس کې د امام مالک صاحب سره ناست وم، چې کله درس د حدیثو خلاص سو ټول طالبان لاړو، زه امام مالک صاحب کوټه کې تنها پاتې سو. حضرت امام مالک صاحب ته ما ورته ویلې، وایي امام مالک صاحب د درس په منځ کې ما حساب درته کاوه 14 وارې د تا رنګ تک شین او تور واوښته، دا څه قصه در باندې پیښه سوه؟ امام مالک رحمه الله ورته وایي زه 14 وارې د درس په منځ کې زه لړم وچیچلم، ما ته له حدیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حیا درېدله چې زه د هغه حدیث قطع کوم او زه د په خپل غم باندې کېږم چې زه خو لړم چیچلی یم. حضرت امام مالک رحمه الله دا مبارک به د دیوالو په بیخو کې مدینه منوره کې تېرېده، داسې نه چې په کوم ځای باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدم مبارک لګېدلی هلته د ما پښې ونه لګېږي. حضرت امام مالک رحمه الله د آسانو یو ګلی و رمی وه. امام شافعي رحمت الله علیه ورته راغی و ای امام مالک صاحب څه عجیب ښایسته آسان دې جمع کړي دي، ترکي آسان، عربي آسان، خراساني آسان. امام مالک رحمه الله ورته وایي ای شافعي ټول ما تا ته در بخلي دي، ټول دي تاسو. وایي جناب یو خو ځان ته پرېږده، خو کله به یو چیرته ځې ته به په دې اس باندې سپرېږي. او امام مالک صاحب ورته وایي سبحان الله، وایي د ما اس به څنګه په هغه ځای باندې قدم ږدي چې محمد رسول الله قدم یې کېده صلی الله علیه وسلم. مبارک ډېر سپین ږیری و او په عین سپین ږیرتوب کې په مدینه منوره کې دی په سورلۍ باندې نه سپرېده. دی مبارک به پیاده روان و او په سیرت کې راخلي چې دی مبارک به روان و د دیوالو په بیخو کې به روان و، ځکه کوم ځکه چې کوم مقام لري، کوم ولی یا کوم نبي چې کوم مقام لري، په کوم ځای چې کیني هغه ځای هغه مقام لري. مخکې شیخ صاحبان او مفتي صاحب ټول درته بیان وکړه په هغې کې هغه ځای هغه مقام لري چې ما هلته پښې ونه لګېږي. امام مالک رحمه الله داسې ادب د حضرت رسول الله صلی د قبر مبارکه سره کوو، هلته به یې درس د حدیثو ورکوو. موږ تاسې وایو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ده به څه ویلې قال صاحب هذا القبر، چیښتن د دې قبر داسې ویلي دي. په ټول ژوند باندې یو وارې د مدینې منورې نه د حج په سفر باندې تللی، داسې نه یي چې د ما مرګ بل چېرته راسي، هغه اوس د مرګ په مدینه منوره کې راغی، اوس م په جنت البقیع کې مبارک زیارت ته هلته دفن د مبارک. وګورئ د دې ادب د دې محبت برکت نمونه درته ذکر کوم. یو وخت کې یو سپین ږیری سړی راغی، ډېر ورخطا راغی، د خلکو په اوږو باندې پښې راواړولې. امام مالک صاحب ته وایي چې درس نه کله خلاص سو، امام مالک صاحب یو رخجک څه ماته ویې غېږ راکړه. مالک صاحب غېږ ورکړه، غېږ کې ونیو، وایي تندی یې راکړه، د تندی خو یې درته ښکل کړم، تندی یې ورکړه، دا یې ورته ښکل کړه. امام مالک رحمه الله ورته وایي دا دې څه عجیب کار وکړه، د خلکو په اوږو باندې پښې هم راواړولې، داسې وارخطا راغلې او غېږ دې رانه داسې په وارخطایي واخیسته، په تندي دې ښکل کړم. دا نفر ورته وایي امام مالک صاحب ما نن د دواړو جهانو سردار صلی الله علیه وسلم په خوب باندې لیده چې تی په غېږ کې نیولی او په تندي باندې ښکلی. ما ویلې هغه سینه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پې لګېدلې ده، اول د ما سینه پې ولګي بل چا پې ونه لګېږي، او هغه تندی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سونډې مبارکې پې لګېدلې، د ما نه مخکې د بل چا سونډې پې ونه لګېږي. اوس امام مالک صاحب څه ورته وایي هدف مې دغه ځای ده، دا د ادب برکت ده، دا د محبت برکت ده، دا د رسول علیه صلات وسلام ته په لویو سترګو کتلو برکت ده. دا هغه زړه و د امام مالک صاحب چې مدینه کې پروت و او د مدینې نه جدا کېده. رب خو د رسول الله په خاطر د موږ تاسې زړونه هم د الله د رسول سره مینه راته پیدا کړي. تاسو ټول وایئ امین. امام مالک څه ورته وایي رحمه الله، وایي دا حال د ما تر اوسه پورې پټ و، زه به یې نن تاسې ته بیان کړم. ما چې درس د حدیثو په مدینه منوره کې شروع کړی ده، داسې شپه په ما نه ده راغلی، داسې شپه په ما نه ده راغلی چې هره شپه د خدای پیغمبر په عین کیفیت زه په خوب نه وینم. هره شپه محمد رسول الله راته راځي صلی الله علیه وسلم په غېږ کې مې نیسي او په تندي باندې مې ښکلوي. سبحان الله، دا ادب د رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا مینه محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آخري خبره درته کوم ورونو، آخري خبره، څوک غواړي چې هر ورځ د موږ تحفه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر مبارکه ته ورورسېږي؟ لاس جګ کړه. الحمدلله
الحمدلله الحمدلله. جزاكم الله. هغه تحفه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به څه شی لیږو؟ درود پر رسول علیه الصلاة والسلام باندې ټول وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیه. صرف د اوس دپاره نه وایم، دا تعهد ما تاسو نه د هرې ورځې واخیسته چې رسول الله درنه خوشحاله سي. ګورئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قسم پر رب درته کوم دا هر درود د تا رسیږي. حدیث کې راته ثابت دی، حدیث کې د خدای پیغمبر ویلی دی چې د ورځې څومره درود وایي پر رسول علیه صلات وسلام، دا هر درود د مستقل ملائکې مقرر دي. دا رسول الله مبارک دی تا تحفه وړي. ای امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم، قسم د زړه به دې مینځي، قسم د خوله به دې مینځي، قسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوشحاله کیږي. هر ورځ درود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولېږئ. کومه طریقه زه درته ښیم؟ ختم امام رباني مجددي الفساني رحمه الله چې لوی شخص د عالم اسلام تیر سوی ده، لوی بزرگ ولی الله او د زمانې لوی عالم تیر سوی ده. مجدد د 2000 د چې حدیثو کې ثابت دي چې هر رسولو کې الله یو مجدد پیدا کوي. دا ختم امام رباني مجددي الفساني رحمت الله علیه، که څوک دکانداران دي، که څوک علما دي، که څوک طالبان دي، که څوک مجاهدین دي، که څوک، ټولو ته عامه اجازه ده دوی کولی سي او په دې ختم باندې به انشاءالله تاسې نه رسول علیه صلات وسلم راضي کیږي او الله به مو جنت ته پې وصل کوي. د حدیثو په بنا درته وایم، لنډه خبر کې کوم متوجه سي ورته ورونو. یو خو اول وار کې 100 وارې دا درود شریف ده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. بیا 500 وارې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. چې د هر رسول په اول کې بسم الله الرحمن الرحیم او سلام چې پوره کېږي الا بالله العلي العظیم ووایي. بیا په آخر کې بیا 100 وارې دغه درود شریف ووایي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. یو خو رسول علیه الصلاة والسلام وایي، حدیث ته متوجه سي، وایي څوک چې ما باندې ډېر درود وایي په قیامت کې به ماته نږدې وي. دغه د بخت مبارک دی. سه حدیث ته ګورئ، حدیث ته څوک چې ما باندې ډېر درود وایي قیامت کې به ماته ډېر نږدې وي. نږدېکت د رسول الله خو اول ترین مقام د انسان دپاره چې رسول الله ورته نږدې. یو دی دا بخت مبارک. بل حدیث مبارک دی څوک چې ما باندې یو درود وایي الله 10 دروده په ده باندې وایي. اوس کتاب سوال کوي چې هر عمل په 10 چنده خدای بدلي. وایي نه، دا معنا لري چې څوک یو وارې درود پر رسول علیه السلام وایي الله تعالی 10 وارې دغه بنده یادوي. دومره خدای ته محبوب سبحان الله. دا دی بل مبارک سه. په یوه درود دی 10 ګناهونه الله بخي، 10 درجې الله درکوي. داسې مقام ده. ته چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یغه تعظیم او احترام کوي، خدای به دې تا نه کوي. دومره خو هر انسان ته الله عقل ورکړی. صحابي راځي رسول الله مبارک ته وایي زه څومره درود په تا وایم؟ درېیمه حصه بس ده چې زیاتې کې ښه ده، یعنې د عامو وظیفو کې. څلورمه حصه بس ده، دومه حصه بس ده، ټول وخت درود ته ورکم. وایي اوس به دې ټول مقصودونه خدای پوره کړي. درود شریف دا تحفه د رسول الله مبارک ته، دا ده ته رسیږي، ملائکې مقرر دي. دا قبر مبارک ته څوک چې تا ته ګران وي، شیخ وي، استاذ وي، پیر وي، پاچا وي، بل وي، هر څوک چې هر چا ته څوک ورته ګران هغه ځان سره سوچ وکړي ته چې څومره دې وس رسیږي دومره ښه تحفه ورته لیږي که نه لیږي؟ خو لیږي که نه. دا د تا تحفه قسم د رسول الله مبارک ته رسیږي، خو ښه په صاف نیت باندې وکړه، ښه زړه ورته پاک کړه، ښه حضور برابر کړه چې دغه د ما درود به رسول الله مبارک ته رسیږي. او دویم دی کې لا حول د صحابي مبارک ته رسول الله مبارک وایي، وایي دا د جنت له خزانې ده. یعنی انسان د عرش عظیم نه لاندې جنت یو خزانه ده، د هغه نه د لا حول ولا قوة الا بالله راکوز سوې ده. دا انسان جنت ته رسي. او یا فایدې دي کمه دا ده چې فقر او مسکنت الله پې ختموي. خو تاسې به خپل نیت خالي د الله رضا کوي. لکه څوک چې حج ته ځي په حج باندې هم الله تعالی مسکنت ختموي چې په ښه نیت باندې. خو دومره ده
چې نیت به دې صاف وي، بل شی به نیت نه کوي. دا نور خپله لکه اوس چېرته ځي مقصود دې د حج د بیت الله شریف په مدینې منورې ته تګ ده، خو لیکن په دې لاره باندې ته سیل هم راځي، هغه دې مقصود نه ده. نو ته چې کله درود شریف وایې ته چې خلک ختم کوي، نو دا نیت کوه چې په دې به د الله پیغمبر د مانه راضي شي صلی الله علیه وسلم او الله تعالی به د مانه راضي شي. نو دا به د موږ تاسو لپاره روزمره تحفه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څوک چې په دکانو کې دي، که په نورو ځایو کې دي، که په مدرسو کې دي، دا ختم د حضرت امام مجدد صاحب مبارک ده، دا ډېر اهم ترین ختم ده. دا کوي درود شریف هم پر رسول الله مبارک باندې. نو نور د الله تعالی واقعي محبت دې موږ تاسو ته د خدای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیب کړي او الله تعالی جل جلاله دې دی مبارک له موږ تاسو نه خوشحاله کړي، زړونه هم د الله تعالی راته پرېمنځي. او یوه خبره لنډه، دا د موږ د مدرسې کار چې روان ده الحمدلله د دین کار ده، د خپل شخصیت دپاره د تصفیې دپاره نه وایم درته، خو دا مې الحمدلله د خدای په توفیق سره چې دا ټوله دنیا څوک په یو لاس کې راتږدیم، د الله په توفیق سره په خپل حول قوت سره نه وایم لا حول ولا قوت الا بالله، دا ټوله دنیا په یو لاس کې قسم ده که درته وایم انشاءالله ما ته دغه شی راکړه د خپل ځان لپاره. خو چونکې مرکز د دین ده، د ټولو مشترک ده، د ټولو شریک جای ده. دا اوس د مونږ کار روان ده، دا کار ډېر دروند کار ده، دا تاسو ته معلومیږي. موږ خپله د مدرسې د کوټو یعنې دومره حتی تنګي ده تقریبا دا اوس د موږ طالبان بېچارهګان په دغه جومات هم ټول ډک وي، لاندې کوټې هم ټولې ډکې وي، هغه کوټې هم ټولې ډکې وي. دا اوس چاردیوالي هم چې شروع کړې ده تقریبا ناظم صاحب ټول حسابونه یو لیکلي دي، تقریبا 15 لکه تر 20 لکه پورې شاوخوا پورې دلته موږ پکې باقي یو. نو که هر څوک د الله د دین مرکز ده، بنیاد ده، حضرت عثمان صاحب مبارک دا جنت په دغه دنیا ګټلی ده، دا جنت په دغه دنیا ګټلی ده، د حدیثونه ثابت دي. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک یو وارې تبوک د غزا دپاره، ګورې دا رسول الله خپله اعلان کړی ده، تبوک د غزا دپاره د چندي اعلان وکړو. دا حکمت دا د خدای په یو ساعت هم ټول ورکوی شي رسول الله صلی مبارک ته. حکمت دا د ټول مسلمانان په دې دین کې شریک شي. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبوک د غزا دپاره د چندي اعلان وکړ. بیا وروسته چې کله حضرت عثمان صاحب یو وارې 200 اوښان راوړل، بیا یې 200 اوښان، بیا 200 اوښان، داسې چنده یې واچوله. 600 اوښان د بارو سره یې رسول الله مبارک ته راوړل. د رسول الله مبارک لمن مبارک یې د سرو زرو نه ورته ډکه کړه. رسول الله مبارک ویلې عثمان چې پس له دې هېڅ ونه کړي دته به تاوان ونه کړي. بیا یې د چندې اعلان وکړ. مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته مځکه په کار وه، 20,000 که 25,000 درهم د سپینو زرو روپۍ په هغه وخت کې ډېر غټ شوي، په خپل خالص مال هغه مځکه ورته واخیستله، جنت کې به هغه له هغه ویز ورکړي. بیا یې اعلان وکړ په مدینه منوره کې خوږې اوبه نه پیدا کېدلې، په قیامت باندې پیدا کېدلې. بیا رسول الله مبارک اعلان وکړ چې څوک دی چې دغه څا واخلي او خپله ډولچه د ډولچو د مسلمانانو سره کښېني، عامو خلکو ته یې وقف کړي، داسې به څوک پیدا سي، الله به په جنت کې عوض ورکړي. عثمان ویل وایي زه به یې وکړم. بیا یې په 20,000 درهم باندې دغه څا یې واخیستله. ګوره دا د رسول الله مبارک په خپله د دین دپاره هر څوک کولی شي چې یو بل ته ورته وایي. حضرت ابو طلحه صاحب مبارک دا آیت چې نازل څه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، معنا یې دا د خلاصې درته وایم چې تاسې به چښتنان د نیکي نه سئ چې کوم شی چې تا ته خوږ مال ده د الله په لاره کې ورنه کړي. قرآن ده، قرآن ګورئ، چښتنان د نیکي تاسې نه کېږئ تر څو چې تا ته خوږ مال ده د خدای په لار کې، چې تا ته هغه ډېر خوږ ده چې یاره ما ته خدای ډېر ګران ده، چې الله په دین کې ورنه کړي تاسې چښتنان د نیکي نه کېږي. څلورم سپارې سر ده. ابو طلحه صاحب مبارک را یا رسول الله ما ته خو په ټول مال کې، په ټول مال کې ګران مال دغه باغ دی ماته. دا د مسجد نبي صلی الله علیه وسلم په مخ کې راته جومات مخکې. اوس حاجي صاحبان چې هلته څوک بلد دي هلته اوسېږي، موږ ته هغه ځای راوښوده. د مسجد نبي صلی الله علیه وسلم د شاله طرفه چې راځي دا څنګه چې دروازې نه راننوځي دلته هغه ټاپه اوس هم پرې لګولې ده، په سنگ مرمرو هغه ځای جوړ کړی ده، دا د ابو طلحه صاحب باغ ده. اوس یې نن په جومات کې داخل ده. دا یې چې ورته ویل رسول الله مبارک ته چې بس دا مې ورکړه د خدای دپاره. رسول الله مبارک بخاري حدیث کې راځي باخ باخ واه واه مال رابح یا رائح، دوه الفاظ راځي. ګټور مال ده ځکه جنت کې الله ورکوي، جنت کې الله ورکوي، هغه خوږ مال د الله په لاره کې ورکوي. نو دا ده چې د دین مرکز ده. هر څوک په جنسیت کې کومک کوي ورسره د یو ناظم صاحب پوهېږي دا کار چې مکمل شي ډېر اهم مهم کار ده. او که په څوک کوټه جوړوي که بل څه کوي د الله د دین شیان د الله به په جنت کې درکوي، الله به په خپل عوض کې
هېڅ موږ د چا نه نقد شی نه غواړو چې هر رقم د دې زړه مني چې زه دلته په دې بنیاد کې د الله د دین دپاره یو شی جوړ کړم او د ما دپاره په ورځ د قیامت باندې یو حجت و دلیل وي، نو هغه شی د الله تعالی درته قبول کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمین. الحمدلله جناب هغه صاحب مبارک هم راغی، دا زموږ د جناب حضرت صاحب مبارک لمسی دی امین جان هغه صاحب مبارک دام الله حیاته و فیضاته، دغه زوی مبارک ته او نور مشایخ هم دي. او اوس به جناب خلیفه صاحب مبارک نعمت الله یو دعا وکړي، ته به انشاءالله متصل د ډوډۍ پروګرام شروع کېږي. نو که بعض علما مشایخ دي موږ د بیاناتو نه پاتې سوي نو موږ عفو غواړو ځکه وخت بیا بیخي سره ناوخته کېږي. قاري صاحب مبارک محمد ګلاب غزنوي صاحب دا نور هم داسې خواهش و چې که پروګرام لږ لنډ شي چې دې دپاره چې بیا دوی اکثره سفرونه لري، کنې موږ خو هر چاته په بڼو باندې دلته ځای ورکوو، تاسې د رسول الله مبارک مېلمانه یي، هر کله راسئ موږ ته نو